د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده رک روغ او د ژوند پر ټولو چارو به برلاسي یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د مورې ته مې زړه کې د ناول له 11مې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. بالاخره ورسېدم. لا ځان سره ورک وم چې څه کار وکړم. کاغذونه ټول کړم او که اوبه خرڅې کړم، یو څه خو به کوم، نو خپل همت خو به له لاسه نه ورکوم. په ښار کې مې 2 ترونه وه او یو مې د ماما کور و. ماما مې چې د مجاهدینو په دور کې شهید شوی و، له شهادت وروسته هغه ته الله تعالی یو زوی ورکړی و چې رحیم نومېده. هغه د ښو اخلاقو خاوند او زما همزولی هم و. لومړی هغوی کره لاړم. انۍ مې هم ناسته وه، په جاو د ګوتو یې تسبیح اړولې. مخامخ ولاړ وم خو زه یې ونه لیدم ځکه چې په سترګو ړانده وه. رحیم نارې کړې، اخ نیا جان یاسر راغی. رحیم سره غاړې وتم. انۍ مې له خوښۍ وې او بلې خوا مخ ژر اړولو. ژر یې څنګ ته ورغلم، غاړه مې ورکړه او ومې ویل. انۍ ویل یې په خیر راغلې زویه، مور دې څنګه وه؟ ښه وه، د الله تعالی احسان دی. راشه زویه راځه بلا دې واخلم، په څنګ کې مې کښېنه. شېبه ناست وم، ترور مې راغله، هغې هم ښکل کړم. بیا لاړ، چای یې راته دم کړ، 1 پیاله مې وڅښله. ومې ویل زه خو ځم، ناوخته دی، له تاسو به دا د اوبو سطل واخلم، بېرته یې راوړم. نور کسب و کار خو مې زده نه دی، مجبور اوبه خرڅې کړم. نیا جان مې وویل ښه ده زویه چې زیار وباسې نو ثمره به یې ضرور مومې. هو ادې جانې، ما ته اجازه راکړې چې ځم. په سر یې راته لاس کش کړ او ویې ویل زه زویه په مخه دې رڼا شه. لاړم د بهسودو پل ته رڅېرمه، د کونړ زړې هدیرې ته مې نظر واچوه. زما په څېر ډېرو ماشومانو اوبه خرڅولې، توپیر یوازې دومره و چې هغوی سره کولر وي او ما سره د سوال سطل. نږدې و اوبه نه وې. بېرته له پله واوښتم او د ګل کریم مارکېټ تر څنګ یوه چینه وه، له هغه ځای مې سطل ډک کړ. بیا چې تر څو تلم غرمه وه. په 2000 مې واوره واخیسته او 2 نورو باندې مې سپوره ډوډۍ واخیسته او له اوبو سره مې وخوړه. له هغې وروسته مې تر مازدیګره اوبه خرڅې کړې. پیسې مې چې وشمېرلې نو 15,000 مزدوري شوې وه. هغه مې جیب ته کړلې او د بس خوا ته لاړم. بره په چت کېناستم، موټروان غږ کړل وه هلکه ښکته شوه، ولوېږې. ومې ویل خیر دی، بلد یم. ویل یې خوښه دې نو. موټر ډک شو او حرکت یې وکړ. کور ته چې ورسېدم له وره مې چیغه کړه مورې و مورې درغلم زویه. اخ خدایه شکر زوی مې راغی. په خیر راغلی زویه، په عمر دې برکت شه مورې. جیب ته مې لاس کړ، ومې ویل واخله مورې پوره 15,000. سینه قاق ودرېدم ځکه دغسې پیسې راته ډېرې ښکارېدې چې کالدارو ته مې واړولې نو 15 روپۍ ترې جوړې شوې. تندی مې تریو شو، بېرته مړاوی شوم. دا څه دومره کمې؟ مور مې ښکل کړم. دا چې ته زیار باسې دا مهمې دي نه پیسې. تر 2 اونیو پورې مې سطل کې اوبه خرڅولې. له هغې نه وروسته مې یو کولر هم واخیست چې په هغه کې مې شربت جوړاوه. اوبه مې مفت کړې، مزدوري مې هم کېده. ټولې به مې مور ته ورکولې، هغې به په پرې سودا اخیسته او څه به یې زما پلار ته ورکولې. هغه به هم خوشحاله و. بازار ته به تله، څه به یې پرې غوښه اخیستله او په نورو به یې نور ضروریات رفع کول. تر ډېرې مودې مې مور له وهلو ژغورل شوه ځکه چې پلار مې په پیسو خوشحاله و. حمید او عاقب نه ښکارېدل. غږ مې کړل مورې وایه زوی څه دې ویل؟ هو مورې، ورونه مې نه ښکاري، هغوی چیرې ته دي؟
کابل کې هلته نوې بټۍ جوړه شوې، ځکه خو د یو کمیشن کار سره د خښتو جوړولو لپاره لاړل. سهار وختي لومړی دوی کنډۍ ته تللي وو. ګاونډیانو ویل یو جاپانی راغلی مزدوران نیسي. نوموړی جاپانی به په مزدورانو کې چاڼ کاوه. کوم کس چې به چاق او صحتمند و هغه ته به یې د مزدورۍ کارت ورکاوه، او کوم یو چې به په تنه وچ و هغه ته به یې ویل تاسې کور ته ولاړ شئ. عاقب او حمید چېرته غوښن و، هغه بیچاره له کنډیه پیاده راغلل. پښې مې ورته ولیدې، ګوتې یې تڼاکې شوې او له زړګي مې وینې وڅڅېدې. مورې هغه ځای خو ډېر لرې و، له هغه ځایه پیاده راغلل. خود نو دوی په پیسې له کومه کړی وای. خو مورې ته سمه خبره کوې مورې، که سبا راباندې ناوخته شو بیا نه یې کره لاړ شم؟ که ناوخته ولاړ شه، که نه نو بیا حتما راشه. ومې ویل په سر سترګو مور جانې. شپه تېره شوه، د سهار بانګونه مې تر غوږو شول. مور مې غږ کړل پاڅه زویه، اذانونه شوي، جمعې ته نه ځې؟ په څنګ شوم، سترګې مې خلاصې کړې، لا تیاره وه. بېرته ویده شوم. وروسته بیا غږ وشو، وزویه پاسه لمونځ دی قضا کېږي. له خوبه بیدار شوم، اودس مې وکړ او ولاړم جومات ته. بېرته چې راغلم مور مې چای دم کړی و، هغه مې وڅښه او مې ویل مورې وختي کار ته ځم. وختي خو زوی، خو په ځان پام کوه او د غرمې ډوډۍ په وخت خوره. قربان دې شم مورکۍ، زما د غرمې غم در سره وي، صبر چې په تندي دې ښکل کړم. وی خندل لوګی دې شم زما نازوليه. ورځه په مخه دې رڼا شه. حرکت مې وکړ، مخې ته مې پلار ودرېد. ویل یې چېرته ځې؟ ومې ویل ښار ته ځم. نږدې راغی، ووېرېدم چې وهي خو مې نه، خو له نیکې مرغه هغه هم ښکل کړم. ویې ویل آفرین زویه، الله دې مل شه. له خوښۍ مسکی شوم او ومې ویل پلار جانه زه کار کوم، ښه ډېرې پیسې درته راوړم، خو خیر دی مور مې مه وهه. هغه اوږده خندا وکړه. سمه ده. د سړک تر غاړې په کولر کېناستم. په څېره مې مسکا خپره وه، ځکه چې په موټر کې تګ راتګ ډېر خوند راکوه. هماغه بس په ګړبه ګړبه راغی. ژر ور وختم. ښار ته چې ورسېدم تر مازدیګره مې کار وکړ. اخر لمر په ډوبېدو شو. تیاره لږه خوره شوه. لاړم ماما کره. هغوی ډېر مهربان وه. انۍ مې وویل زویه کار چې دې کوه شپه مونږ کره راځه، یو اونۍ او بله اونۍ خپل کور ته ورځه. ومې ویل مننه انۍ جانې، مور مې خفه کېږي چې لاړ نه شم، یوازې وي. حمید او عاقب هم کابل ته تللي، کېدای شي د هغه ماشومانو ته هم څه اړتیا پیدا شي. سمه ده زویه، ډوډۍ دې چې وخوړه زما څنګ ته بیا راشه. جار دې شم انۍ درځم. هماغسې مې وکړل. بیا څنګ ته ورغلم. سر مې د هغې په زنګون کې خود ناوخته وه. پخوانۍ کیسې یې کولې. زما به هم ډېرې خوښېدې، ځکه چې ډېرې خوږې به وې. کیسه یې شروع کړه. زما غوږونه درانده شوه. ناڅاپه برېښنا لاړه. د پاڼو غږ مې تر غوږو راغی. تورې وریځې مې سترګو ته کېدلې. څلې هم پړک زور کاوه. ووېرېدم. ژر د باندې ووتم. اسمان تک شین و. څه عجیبه احساس مې وکړ. دننه وریځ او بیرون شین اسمان. سپینه رڼا شو. ارمان ترې جوړ شو. ستونی مې زیږه او ویښته مې نیغ ودرېدل. هغه نږدې راغی. په ځیر ځیر یې زیر زیر مې ور وکتل. ویې ویل ته څه شوې کوچنیه؟ ومې ویل ګل لاله ته ژوندی یې؟ هو کوچنیه، په ما څه شوي؟ نه زه خوب وینم. مخ مې په دواړو خواو پړک وهه. بیا هم ولاړ و. خو وروره تر اوسه خو تیاره وه، اوس څنګه رڼا شوه؟ بیا تش میدان یوازې ته او زه. او کوچنیه پوهېږم کار او د پیسو په لټه کې. ښوونځي ته دې پام نه دی که نه؟ نه ګل لاله، ښوونځی هغه چېرته دی؟ دا خو تش میدان دی. هو کوچنیه دلته هېڅ نشته. دا دنیا فاني ده. وګوره دلته زه او ته یو، نه مور شته نه پلار، شین اسمان او خالي میدان.
ورغاړې وتم ومې وویل ګل لالا نور خو به مې یوازې نه پرېږدې که نه؟ نه کوچنی زه خو همیش تا سره یم. په ژړا شوم. نه ګل لالا ته درواغ وایې، ته کوهي ته ولې ښکته کېدې؟ څو ځله مې درته وویل چې زه له هغه کوهي ویرېږم او بیا هم پکې ښکته شوې. ته خو په دې نه یې خبر مورجانه. په خاورو کې لوړېده. په چغو چغو یې وویل زوی مې وژغورئ، زما ارمان وژغورئ. نور مه ځه ګل لالا. نور بیا په کړي کې شوم. ډب ډب پوګه ووهل شوم. غږ مې واورېد. انې مې وویل ویده شوې زویا؟ سترګې مې خلاصې کړې. ومې ویل انې ارمان لالا مې څه شو؟ د کوټې یو کونج او بل کونج مې ولټوه. هغه چیرته دی؟ ترور مې پاڅېده. ویل یې څه شوي، څوک لټوي زویا؟ چې په خوله مې دیوال ته ډډه ووهله. ترور مې لاړه او اوبه یې راوړې او ویې ویل واخله اوبه وڅښه. لږې مې وڅښلې. انۍ مې غږ کړل دلته راشه زویا. څنګ ته یې نږدې شوم. سر راباندې ګرځېده. په زنګون یې ویده شوم. درنه شپه وه. تېره شوه. سهار خپل کار ته لاړم. تر 11 بجو مې مزدوري وکړه. شربت خلاص شو. لاړم چینې ته چې نورې اوبه راوړم. کولر مې ډک کړ. هوږه مې کېښود. اوږده غونډۍ وه. تر پوله نه وم را رسېدلی. ورو ورو په ختو شوم. تر نیمې ورسېدم. د لمر وړانګو مې سترګې ووهلې. تیاره راباندې راغله. نور مې نه په خول لاندې ځمکه نه وه پاتې. په شا ولوېدم او هېڅ په ځان پوه نه شوم. څوک و چې په مخې یې راته اوبه وشیندلې. ورو ورو مې سترګې وغړولې. همدا خبر مې واورېده. وا هلکه پاسه مازدیګر دی، له کوم ځای راغلې؟ د سړي ږیره مې ولیده. ستونی مې جګ شو. ومې ویل هغه وویل مه وېرېږه زویا، هله بیدار شه. له کوم ځای راغلی یې؟ د بې هوشۍ علامې رانه لرې شوې. مخ مې یوه بله خوا وګرځول. لمر پرېوتی. وخت مې کړل ناوخته دی. کولر مې راکړه چې اډې ته ځم. اوهو صبر شه، ته تللی شي که نه؟ نور مې شاته نه دي کتلي. اډې ته ورسېدم. موټره تللی و. خواشینی شوم چې دوهمه شپه هم راباندې راغله او مور به مې راته خفه وي. نږدې مې د تره کور و. هغوی کره لاړم. هماغه تره چې حمید ته یې لور نه ورکوله. ور مې ور وټکاوه. هغه را خلاص کړ. قد یې لوړ و او چاق شوی هم و. سر مې پورته کړ. کتل مې چې تندي کې 12 بجې دي. ومې ویل السلام علیکم کاکا جانه. وعلیکم سلام. ته دومره ناوخته هغه هم یوازې؟ هو په هډه کې مې شربت خرڅاوه. بې هوښه شوی وم. کله چې په هوښ راغلم نو موټر رانه تللی و. فکر مې وکړ تاسو کره راشم. کاني مې د وره تر څنګ راغله. ویل یې ولاړ ولې دننه راشه. تره مې بهر ووت. کاني مې زړه ستاندې وه. دسترخوان یې خور کړ. ټول سره ناست وو. ډوډۍ مو وخوړله. تره مې راغی. ټلویزیون یې چالان کړ. د زده کوونکو خپرونه وه. نندېده وم. سیل ته یې ډېره خوښ شوم. د ښوونځي تېر وختونه رایا په یاد شول. ناڅاپه مې تره راغږ کړل لاسیره لاړ شه، ځای دې تیار دی، نور ویده شه. فکر مې کوه وروسته له کاره به کله کله تره کره هم راځم، ځکه چې دوی تلویزیون لري. خو داسې نه وه. لاړم ویده کېدو ته او په کټ کې ستونی ستا پرېوتم. لاسونه مې پورته کړل او ورسره په خبرو شوم. ای زما لاسونو، غوښتل مې تاسو ته قلم او کتاب درکړم، خو زه بې وسه یم، وبخئ. په تاسو شربت خرڅوم. په خبرو کې مې سترګې پټې شوې او په ځان نه وم پوه شوی. ګرانو اورېدونکو، دا وه د مورتیم زړه کې د ناول 11مه برخه. تر بیا وراتلونکې برخې تاسې په پاک، مهربان او بخښونکي رب سپارم.